د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو بخیر ستړي مشي په موکړی د نن ورځ تازه او مهم خبر ته زینو سرچینو BBC ته ویلي چې په دې ناسته کې ټولو سیاسي ګوندونو او ایالتي وزیرانو د ښاغلي ګنداپور په مشرۍ ایالتي جرګې ته واک ورکړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره دو پښتنو قومي جرګې په اړه مذاکرات وکړي. سرچینه وایي په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې دغه غورځنګ ته ځینې شرطونه وټاکل شي او د هغوی تر منلو وروسته باید د پښتنو قومي جرګې تر سراوي اجازه ورکړل شي. لا معلومه نه ده چې دغه پلاوی به له څه ډول شرطونو سره له PTM سره مذاکرات پیلوي، خو سرچینې ویلي چې د شرطونو په اړه مشوره روانه ده. د یادولو ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په کور کې په دې نننۍ ناسته کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په ګډون د ایالتي او مرکزی حکومت چارواکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو ګډون کړی و. ښاغلي ګنداپور هیله څرګنده کړې چې دغه پلاوی یا ایالتي جرګه به روان وضعیت ته د یو سوله ییز حل په موندلو کې بریالی شي. د پاکستان حکومت وروستي ګامونه ښیي چې د اکتوبر پر 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا رابلل شوې د پښتنو قومي جرګه په هیڅ حال کېدو ته نه پرېږدي، خو په ځواب کې PTM وایي چې دغه غونډه به په هر صورت کوي. حکومت په دې لړ کې دغه سازمان باندې بندیز هم لګولی دی. تر اوسه د پولیسو له لوري د جرګې ډګر ته پر رسیدلو کسانو ډزو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او تر شاوخوا 10 ژوبل شوي دي. پولیس وایي قهرجنو خلکو په خیبر ولسوالۍ کې د دوی هم یو موټر سوځولی دی. د پاکستان حکومت لخوا د جرګې مخنیوي لپاره په خلاص مټ عملیات په 15 اکتوبر هغه مهال پیل شول چې پولیسو د غونډې پر پنغالي برید وکړ او هلته لګول شوي خیمې یې وسوځولې او نور ترتیبات یې هم ړنګ کړل. خو د PTM غړي وایي چې د ریاست لخوا دغه ګامونه څو اونۍ هغه مهال پیل شوي دي چې علي وزیر یې په اسلام آباد کې ونیو او د محکمې لخوا د څو وارې خوشي کېدو پر امرونو سربیره یې هم بند کې ساتلی دی. د PTM مشر منظور پښتین د پښتنو د قومي جرګه 3 میاشتې وړاندې په جولای کې اعلان کړی و او پکې د خلکو د ګډون لپاره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په خپله ګرځېدلی او له ولسونو سره یې لیدلي دي.